اوس به بیا خلک وایي چې په سیاست کې ګوتې وهي تا ته دا نامونه دوستانو سیریا والا چې دي که نه مجاهدینو د سیریا مجاهدینو ټوله سیریا فتح کړې ده ډېر زیات ورته مبارکي نو زمونږ طالبان هم چې دی څلور کاله مخکې چې زمونږ افغانستان فتح کړی ولو نو اوس به ویو که نه په دې کې اوس خبره دا ده خلک وایي چې په د سیریا په مجاهدینو کې او د افغانستان په طالبانو کې څه فرق دی فرق شته پکې یو فرق یې دا دی چې دا د سیریا مجاهدین کله راغله که نه نو د سیریا انتخابي نشان دا چې دی د ملي بیرغ د سیریا ملي بیرغ په لاسو کې کلک نیولی دی په عام ولس سره په یو اوږه باندې روان دي جشنونه کوي خوشحالیانې کوي او بس خوشحاله دی ټول په یو غږ باندې دویم دا چې د دې په جشنونو کې نه په جشنونو کې د سیریا خپل ملي بیرغ غږیږي خوشحالیانې دي بس ملي بیرغونه پکې غږوي صحیح ده دریم دا دی که نه چې دې کې نه تا مجاهد شته نه پکې مولا شته نه پکې کاري شته نه عام ولس او نه دغه ټول په یو غږ راوتي دي هغه په دې وجه دی چې د سیریا بیرغ یې منلی دی او سیریا ترانه چې د ملي سرود هغه غږیږي نو دې ته وایي سیاست خلک به د طالبانو سیاست هم ومني د طالبان چې راغله خپله چا خبره سپین بیرغ راوله مونږ قربان دي شمه د سپین بیرغ نه قربان شمه محمدي بیرغ دی کلمه ده پې خو دا چې د اسلام بیرغ دی نو هغې سره چې راغله که نه نیم خام ورسره ودرېږي نیم خام ورسره نه ودرېږي په سلو کې 80% ورسره ولاړ دي هغه ټول طالبان دي چې د هغه ورسره ودرېده خوشحاله ول 80% عوام چې د افغانستان په دې ورځ باندې خفه وو او په دې خاطر خفه وو چې تاسو نه د ملي بیرغ و نه هم دا ترانه اوچته که که تاسې حالات رامړئ طالب جان وروره کټې به ډېر زر بېد واپس دا غرونو ته ویسي او دا عام ولس به بیا په خلکو باندې چا باندې ډیټه کړي تا ته د سیریا والا ته ډېر زیات مبارکي موږ سره دلته په یوروپ کې اوسېږي دومره خوشحاله دي که نه د ما خپل ملګري دي د سیریا دي ورسره نن میلاو شوی یم دومره خوشحاله که نه دې نه وایي چې دا مجاهدین دي اوس به دا کېږي هغه به کېږي ټول خوشحاله وو تر مخکې ټول خوشحاله چا سره میلاو شوی نو تقریبا کوم 15 شپاړس تقریبا تر شلو پورې زما ملګري د سیریا نه دي او ټول دومره خوشحاله وو که نه نو خپل ملي بیرغونه نه یې دلته مې راواغېستل ښه په فخر سره راواغېستل او په دې کوڅو کې روانه وه ده چې ورغم ویل که مبارک هم شوی ډېره زیاته مننه نو دا داسې زموږ خو چې راغلی چا سره میلاوېدو ویل که طالبان راغلي دي مړي سترګې مې داسې نیولې ولې نو طالبان ورونو دا ستاسو بیرغ نه موږ قربان شو سپین بیرغ دی کلمه ده پې محمدي بیرغ دی دا د اسلام بیرغ دی خو یو خبره ته کومه که نه که دا بیرغ موږ په یوروپ کې اوچت کړو که نه موږ ته د ټرریسټ خیال کوي سل د سیاست هم بیرغ سیاست دی که نه په یوروپ کې که ستا بیرغ اوچت کړو یا په امریکا کې یا په دوبۍ کې یا په بل ځای کې د بیرغ سره به خبره په ځمکه نه باسلي وو تا ته نو لږ سم شئ لږ صحیح سیاست وکئ که داسې حالات روان که نه وروره یاره که په ظاهره دا نړۍ خفګان ښیو که نه په زړه کې ته خوشحاله یو تاسو د وطن جوړولی شئ تاسو اصلي د دې وطن صاحبان یې خو صرف دا فیصلې چې دي که نه دا به سړی تنګوي صحیح ده په سیاست کې ګوتې نه وهو خو دا یو ساده سوالونه دي که نه دا د عام انسان سوال دی زه یو ولس یم د افغانستان دا زما سوالونه او زما د شیانو سره کار هم نشته خو بیا هم کار څنګه شي په وطن زړه دردېږي نو صحیح ده که نه لږ سوچ یې بیا وکئ که نه دغه یو ورځ به باندې بیا امریکا راغلي یا به درباندې روس راغلي یا به درباندې چاینا راغلي تاسو به غرونو ته وتښتېږئ عام ولس به مو ته په میدان پرېښی لکه مخکې مې چې ورته پرېښی و مننه کومه په الله مو سپارمه السلام علیکم او د سیریا مجاهدین زنده باد تا